بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ساجد شایق ما او دا وخت په هریچن کې د ښاغلي شمشاد انګار صاحب سره ناست یم چې د دې طنز مزاح په تمامه دنیا به ورته ووایم چې په هغې کې مشهور دی، ارسو کې ډېر په شوق باندې اوري او بالکل د دې اواز ته هم خلک ټول خلک چې کله دې نامه واخیستی شي غوږ شي ورته، نو نن به ترې هم یو مزیدار غوندې نظم واورو. انګار صاحب تاسو نظم ووایئ، کتونکي به هم ترې خوند والي، زه به هم واورم ځکه چې ما هم نه دی اورېدلی. مزیدار نظم ښه شیخ صاحب مننه. دا مورن نظم دی چې مې په کلي کې زړه تنګ شو راووتم، چې مې په کلي کې زړه تنګ شو راووتم، ما وی چکر چرته لګومه پېښور ته ځمه، فردوس کې کوشم روان قصه خوانی ته شومه، بلایسار ته په مزه مزه ور ورسېدم. د الارچ هسپتال ګیټ ته چې مې څنګ وکتل 5 قطارو کې کسان یو بل پسې ولاړو، او د آخري کسان خو بالکل په سړک ولاړو لکه سینجي شاټ یو ګاډي په قطار ولاړ وي. ما وی ډاکټر ته دومره ګڼه خو کېدلی نشي، زما په خیال په هسپتال کې جوړې نغدې ورکوي. زه خو هم سړک باندې په یو قطار کې ودرېدم، په 15 منټه کې به یو قدم ور مخکې شومه. ګینټه چې وشو نو د ګیټ خواله ور ورسېدم، خو د قطار د هغې سر څه پته نه لګېده. سر به دې څه خوږم خو نښه وي او 3 بجې شوې چې په قطار کې مخکیني سر له ور ورسېدم. زما نه مخکې کس ولاړو، ما هغه ته کتل، یو ګړب یې وکړو په لیټرین باندې ورننوتو. زه حق حیران ګوته په خوله هلته کې ودرېدم، زه څه خبر وم چې په دې خلکو ټوکنې شاټ وې. 15 لیټرین و، خو ما چې اندازې ته کتل یو لیټرین به د 5 ګاډو پیسې ګټلې. انګاره بیا خو پاکستانو پته نه لګېده، د اودسمات محکمې به هم خساره کوله، د اودسمات محکمې به هم خساره کوله. انګار صاحب ډېر مزیدار نظم، ډېره مننه انګار صاحب ستاسو.